سلامونه او نیکي زه تاسو ټولو ته د ام اس ایکسل د ورځنۍ ویډیو لپاره ښه راغلاست. وایم راځو نن موږ د ریویو ټیب په اړه باندې خبره کوو چې کوم د ریویو ټیب هغه مهم اپشنونه دي چې اپشنونو په اړه باندې خبره کوو. یعنی اولین اپشن ده سپیلینګ اپشن. سپیلینګ اپشن څه کار کوي؟ کله کچېرې موږ یو داسې شی نوشته کوو چې هغه په سپیلینګ کې غلطیا وي یا موږ ته سم نه معلومیږي یا موږ خپل کوم شیټ چې په دې باندې خبر چې کوم ځای موږ سپیلینګ غلطي کړې ده نو د دې لپاره دا اپشن کاری لکه تاسو کولی کتلای شئ کمپیوټر سپیلینګ څه ده هغه دلته غلط لیکل شوی دی او دلته ماته سم راړی کمپیوټر سپیلینګ دلته باید موږ اګنور نه کو نه اګنور حل کو دلته چینج کو یعنی کوم غلطي او پاتې سو بل اپشن دا رقم پی ام ټي یعنی دا اګنور وو لګنور ته نه بعد بل بیا راځي بوک یعنی بوک بیا چینج وو یعنی صرف هغه یو چینج وو نه چینج آل نه باندې ولې کچیر موږ چینج آل کو یعنی هر ځای چې کوم دا راغلی هغه دا رقم بیا راځي نو راځو بل مکتب شیزو یعنی یو باندې کلیک کوو دغه پر رسیدو حالت چې کوم هغه سپیلینګ غلطیان سي تر هغه چې هغه ختميږي هغه راوړي او پاتې سره بل اپشن ده هغه بیا دا کار کوي چې کله موږ یو لفظ فرض کا یو سکول سو یا یونیورسيټي سو کله موږ چې دغه ځای باندې بل نوم ورکو یعنی دغه ریلیټډ یعنی دغه مربوط نومونه نورم راوړي چې یو ځای کې یو ځای نوم خو نه کوي نو سکول په ځای باندې راځو موږ حالت کالج ورکو یا د کالج په ځای باندې سکول ورکو نو د دې لپاره هم دا راځي نو که چیرې موږ غواړو چې په هغه ځای کې باید هلته چې کوم ځای کې سکول لیکل شوی که غواړو چې په هغه ځای کې موږ ته کالج راسي نو دلته دغه ایرو نشان چې د بدی باندې موږ کلیک کوو او انسرټ باندې به کلیک کوو انسرټ نه موږ کلیک کوو دلته تاسو کتلای شئ چې موږ کې سکول او اوس کالج سو همدغه رقم ترانسلیټ یعنی چې کوم ځای کې یو داسې جمله فرض کړه اوله جمله د موږ ترانسلیټ وو هغه موږ کولای شو دغه ترانسلیټ ذریعہ موږ دلته ترانسلیټ کړو او هر ځبه کې چې غواړو په غزه کې راځي او بل راځي کومنټ نیو کومنټ اوس فرض کړه دې د کومنټ ورکوم دلته ځل کوم کله چې موږ کومنټ وکړو زه ورته کوم چې نو یا بل ځای ته تاسو کومنټ کوم او دا د کومنټ د ډیلیټیدل لپاره دا او کچېرې غواړم چې کومنټ د ښکاره شي نیکسټ کومنټ پریویس کومنټ ولې نور کومنټونه نشته صرف دغه یو د کچېرې غواړي چې ایډیټ ولای هم چې غواړي چې ډیلیټ یې دغه ځای چې ډیلیټ ولای هم چې دغه کوم کومنټ سي دا ډیلیټ سي او بل د شو آل کومنټس یعنی کوم کومنټونه چې دا باید ټول شو سي یا ټول هاید سي او بل راځي پروټیکټ شیټ یعنی پروټیکټ شیټ دا کار کوي که زه چیرې راسم دغه کوم شیټ سي دا پروټیکټ کړم فرض کا وبخښئ زه دلته 1 2 3 4 یعنی دا پاسورډ مو ورکړئ 1 2 3 4 یعنی دلته که زه چیرې وغواړم کار کول وغواړم ته ماته اجازه نه راکوي چې زه دلته کار وکړم اما که زه چیرې دا شیټ ډیلیټول وغواړم زه ډیلیټولی شم یعنی د دې پروټیکټ هیڅ فایده هم نشته یعنی دا صرف تر دغه ځای پورې محدوده ده او که غواړئ چې پروټیکټ ورکبوک یې کې هم هغه بیا دلته راځم پاسورډ ورکوم 1 2 3 4 1 2 3 4 یعنی کوم دغه شیټ چې ده اوس راځم دلته زه اوس کولای شم په دې شیټ کې کار وکم یعنی هغه یو پروټیکشن چې مې ختم کړي بل ولګوي ورکبوک ته سم ولګوي دلته بیا ځنه سم کولای شي ډیلیټ کړم یعنی په دې دواړو کې یو فائدہ نه ده باید دواړه ولکه کډواړه ولکه شکار کوي او یو دانه هغه بل یو چې به بالکل ورکبوک خلاصي نه هغه جلا ورزم دا پروټیکشن هم ختمو او بل دا شیر ورکبوک چې موږ دا ورکبوک دا کله مو شیر کړی وي او که غواړو چې بیرته هغه کوم سمور شیر کړی وي هغه ان شیر کو نو دا به کلیک کو بیرته به ان شیر شي او بل دا د الاو یوزر ټو ایډیټ رینج راځم اوس فرض کا یو چاته زه دا شیر لږم
او همالته ورته وایم یعنې دغه کوم رینج چې ده دې ته په دې کې ته صرف لیکلی سې او بل ځای ته نسې کولی چې ولیکې همدې ته پاسورډ نو کنفرمیشن دی لري. نو راځم دلته دا پروټیکشن عمر کوم، دا پروټیکشن به هم ورکم او اوس که غواړم دلته وغواړم کار کوم اجازت نه راکوي او که راسم دلته وغواړم چې کار وکړم دلته زه اجازت لرم چې کار وکړم. همدغه هم یو ډېر له ضروري اپشنونو څخه کارول کېږي. او بل راځي دغه کوم سټارټ انکینګ چې ده همدا هم له ضروري اپشنونو څخه ده. کله که موږ غواړو چې سټارټ انک باندې کلیک وکړو، که زه چیرې غواړم چې یعنې ډایرکټ خط نوشته کړم نو له دې ځایه زه کولی شم چې ډایرکټ دا هم نوشته کړم.